موږ سره عمر ورور نوستی او د کشر ورور او اسرا درې څلور نور ملګري پرون ډېر ستر خبر د سوشل میډیا هم جوړ شوی دی چې دا په ګوجراوالا کې پولیسو په مقابله کې دو شوکړي دي چې مړه شوي دي. الرحمن الرحیم. مو نوم محمد عمر او پرون مو ورور په پنجاب کې جعلي مقابله کې مړ شوی، نور څلور ملګري وسو او دا جعلي مقابله وه. دوبسې سمون اچولی، سمون نشته رہی او موږ به فیصله کوو، مشوره کوو اول احتجاج پوره او بیا یې هغه ډیډ باډي هم نه ولا کولې. پاکي مستره مسله جوړه وه. دا یو ستره لمیاو چې موږ په عمل کې قانون دی، آئین دی، عدالت دی، جزا او سزا یو قانون دی. خو بدقسمتۍ نه موږ د ملک پولیسو د همیشه پورا د پولیس مقابله شو کېږي او خلک پکې انکاونټر کېږي، مړه کېږي. دا معامله هم داسې ده چې دغو ظلمونو یلوسه د درې څلور ځوانان د پښتنو د موږ د وطن د افریدو په داسې بېدردۍ سره مړه شوي دي چې فلحال یې دستي د ریالټي هېڅ پاته نه لګي. خو دو جعلي مقدمې او خبرې اچولې شوي دي او بیا یې په داسې الزاماتو په تهمتونو باندې دو ککړ کړل، بیا یې هغه ډیډ باډي نه حواله کولې. غم خبره خو دا ده چې دومره ستر واردات کېږي، دومره غټې پیښې کېږي او هېڅ د قانون په نظر کې څوک ورته څه نه کسي او د بده مرغه مونږ یې صرف هغه مذمتونه کوو. د اختر شپې ورځې او د څومره نازکې ورځې دي او دومره ستر غم په د کورونو باندې راغلو او بیا ورال د مونږ په د تحصیل خیبر باندې دومره غټه سانحه او پیښه مخې ته راغلې چې د الفاظو د بیانېدو نه ده. دغې کورنۍ خپله کې مشوره هم کړې، موږ سره رابطه هم کړې وه، موږ دلته حاضر یو. دوی چې موږ مشوره کوو د نورو کورنیو سره مو په خپله کې چې موږ په دا خبره متفق شو، موږ باندې د خپل شوي ظلم په خلاف باندې موږ پښتنه کوو، احتجاج کوو چې دا څنګه ملک دی چې په دا کې خلک مړه کېږي او هغوی لپاره څه نه څه کیسې درر جوړېږي، جعلي مقدمې او جعلي واردات دا مخې ته رسي. تو مشوره کوي سبا په 10 بجې باندې د کوی په ګراوند کې د درو جنازو هلته اعلان شوی دی او یو په شلوبار کې، چونکې دا کې درې ملک دین خیل او یو شلوبار د قوم د ځوانانو. نو درې جنازې خو مشترکه په کوی په ګراوند باندې په 10 بجې اعلان شوی دی او یوه لږه وروسته اروپا کې به څوک د بهر نه رسي. مشوره کوي انشاءالله که د کورنو د مشوره پې راغلله په احتجاج باندې نو یا د جنازو نه مخکې او یا ته پاس موږ به ټیک ټاک د احتجاج ریکارډ کوو، خپله د دغه ظلم پښتنه به کوو او جایزه پښتنه ده چې د کم قانون او آئین لاندې دا ماورای عدالت د قتلونه کېږي او دا ځوانان مړه شوي دي، موږ به دغه پښتنه کوو. چونکې صوبه بدله رو په دا باندې موږ پوهېږو خو یو ملک ته فیډرل ګورنمنټ هم شته، تا صوبایي هم شته، موږ پښتنه کوو دغه ملک نه او دغه ریاست نه چې په کومه طریقه موږ مړه شو او بیا په کم شکل باندې په موږ الزامات او تهمتونه راغلل. دغه انکوایري، دغه پوره د کمیشن، دغه د شفاف انکوایري مطالبه به هم کېږي، وخته به هم کېږي. که متفق شو په اتفاق پې راغلو انشاءالله په دا باندې به موږ په دا جنازو باندې به سبا موږ احتجاج کوو. که دا جنازې موږ پېښور ته کوزولې هم انشاءالله کوزو به یې، که دلته په احتجاج کولو هم پې کوو به یې، خو دا باندې دو مشاورت کوي او کم قسم فیصله چې دغو کورنو وکړله. خیبر د عوام سره بلکل ولوړ دی، په د غم کې ورسره شریک دي. دروند غم دی، واقعي دروند غم دی، خو الله رب العزت نه ته دعا کوو په شریکه چې دغو ته الله پاک صبر ورکړي او الله دغه ملک نظام ټیک کړي، د ظالمان ده الله پاک ته هدایت وکړي که دغه ملک نه چې ورک شي او چې د ملک موږ په امن سره پکې ژوند تېروو. انشاءالله که فیصله وشوه د ولس باندې غږ کوو، که اتفاق په جوړ شو په احتجاج باندې چې دا ټول قوم روزي، کم از کم چې دغه ملک د پښتونه خپله پښتنه وکړي چې په موږ باندې د ظلم څه کېږي. مهرباني.